پاکستان ته د افغانستان اسلامي امارت ځواب د سپټمبر 11 په څېر پیښه خطر له افغانستان نه بلکې له پاکستان څخه متوجه دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. آصف درانی ته د افغانستان اسلامي امارت په ځواب کې ویلي چې د سپټمبر 11 په څېر پیښې خطر له افغانستان څخه نه بلکې له پاکستان څخه متوجه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیاء احمد تاکل د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی وروستۍ څرګندونې د ځمکنیو واقعیتونو لرې او د افغانانو د عامه افکارو د مغشوشولو هڅه بللې ده. ضیاء احمد تاکل دغه پاکستاني چارواکي په ځواب کې لیکلي په افغانستان کې بشپړ امنیت راغلی داعش مو له منځه وړی دی، خو که د ډیورنډ فرضي کرښې پاکستاني اړخ ته د داعش پټنځایونه له منځه یوړل شي نو د دې ډلې ګواښ په بشپړ ډول له منځه تللی شي. نوموړي وویل چې یو ځل بیا تکراروو چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او په کور دننه حل کول غواړي. ضیاء احمد تاکل ویلي چې افغانستان د پاکستان په څېر په پردیو مرستو او پورونو نه چلیږي، ځکه نو د سپټمبر 11 په څېر هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. نوموړي وړاندې ویلي دي چې دراني چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی په حقیقت کې دا د هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال په ټینګار سره ویلي آصف درانی باید په دې پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پارونکو خبرو او تفسیرو مخه ونیسي. باید وویل شي چې لا د وړاندې د پاکستان په چارو کې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي آصف درانی ویلي وو چې داعش له افغانستان څخه په ګاونډیو هیوادونو کې بریدونه کولی شي نو ټوله نړۍ ته ترې خطر پېښېدای شي.